السلام علیکم، یو ځل بیا ښه راغلاست. په دې ویډیو کې غواړم چې تاسو ته وښیم او چې څنګه کولی شو زما پوسټونه د یوازې زما ملګري ولیدلی شي، یعنې هغه کسان چې ما سره فرینډ دي هغه د ما پوسټونه ولیدلی شي او نور کسان دې نشي کولی چې زما د فیسبوک پوسټونه ولیدلی شي، ځکه چې دا زیاتره وخت داسې یو څه پیښیږي چې زه نه غواړم چې هر څوک د زما د فیسبوک پوسټ ولیدلی شي بدون له هغه کسانو څخه کوم کسان چې ما پرینټ کړي دي. تاسو هم چې کله هغه کسان پرینټ کوئ نو تاسو یا به باوري کسان وي یا نور څه، یعنې زه غواړم چې کوم پوسټونه چې په خپل فیسبوک کې کوم یوازې زما هغه ملګري د فیسبوک کې چې ملګري دي هغه کسان د زما پوسټونه ولیدلی شي. دا چې څنګه کولی شو چې یوازې د زما ملګري د زما پوسټونه فیسبوک کې ولیدلی شي، نور څوک نه. نور که هر څوک راځي زموږ آی ډي چک کوي زما پوسټونه به ورته نه ښکاري. د دې لپاره به تاسې راشئ خپل فیسبوک په څنګه کوي فیسبوک به راخلاص کړئ او دلته پوسټ ته به راشئ او دلته به تاسې مثال په ډول باندې یو پوسټ دلته جوړوئ. زه به هم دلته ولیکم چې وټ از یور مایند، هر څه چې لیکم مسخط نو وټ از یور مایند، نو فکر وکړه دا یو پوسټ و سمه ده. اوس دلته تاسې وګورئ پابلیک دی دا، که تاسو دا پوسټ کوئ نو هر څوک به کولی شي چې ستاسې دا پوسټ ولیدلی شي. نو هغه که ستاسو سره ملګری اوسي یا نه اوسي، یو څوک چې راځي ستا پروفایل چک کوي هم لیدلی شي. نو تاسو به څنګه انتخاب کړئ؟ دلته پرینټ به انتخاب کړئ. کله مو چې دلته پرینټ انتخاب کړو نو نور به هیڅوک نشي کولی چې ستاسو پوسټ ولیدلی شي بدون له هغه کسانو څخه چې تاسو سره ملګري دي، یعنې یوازې به ستا ملګري کولی شي ستاسو پوسټ ولیدلی شي. او دلته به حتما ډن کلیک کوئ او بیا به پوسټ ووهئ. کله مو چې پوسټ ووهئ وروسته له هغې نه به ستاسې هر پوسټ څنګه اوسي یوازې ستاسې ملګري به لیدلی شي. کوم کسان چې تاسو سره ملګري دي هغه کسان به کولی شي ستاسې دا پوسټ ولیدلی شي، او نور کسان چې تاسو سره ملګري نه اوسي یا ستاسې پروفایل چک کوي هغه ستاسې دا پوسټ نشي لیدلی. بیا پوسټ باندې به کلیک کوئ، یوازې ستاسې ملګري کولی شي دا پوسټ ولیدلی شي. په دې طریقه تاسو کولی شئ چې دا جوړ کړئ چې یوازې باید ستاسې ملګري ستاسې پوسټونه ولیدلی شي. کوم کسان چې ستاسو سره فیسبوک کې ملګري دي او کوم چې نه دي هغه نشي کولی.